پاکستان او ګلخانانو ته بد خبر. افغان ځواکونه د ډیورنډ کرښې نه اخوا عملیات کوي. دا چې څوک یې ملتیا کوي ویډیو طرفه یې وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو اول تر تاسو ورسیږي. هندي رسنیو ویلي دي چې امریکا ځانګړي ځواکونه او افغان ځانګړي ځواکونه چې شمېر به 2800 تنه ته رسیږي ډېر ژر به په شمالي وزیرستان خیبر پښتونخوا کې عملیات شروع کړي چې یا د عملیات به د القاعده او نورو تروریستي شبکو په وړاندې کوي. د هند ټوډي ورځپاڼې د یو امریکایي جنرال له قوله لیکلي دي چې القاعده شبکه د افغانستان د سولې په وړاندې ډېر غټ خنډ ده او د امریکا استخبارات او افغانستان استخبارات کوشش کوي چې د سولې توقف نه مخکې د دې ډلې په وړاندې عملیات شروع کړي او له منځه یې یوسي. افغان دولت هم د یادې قطعې جوړول تایید کړي دي او ویلي چې یاده قطعه په ښه تجهیزاتو سمباله ده او ډېر ژر به په ډیورنډ لاین کې ځای په ځای شي تر څو وکولی شي په بریالیتوب سره خپل عملیات ترسره کړي. تاسو د افغان دولت د دې کار په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.